خیرونه 2024 کال د هیله ده چې د نیکمرغیو او خوښیو کال وي. که په کال 2024 کې د نورو پلانونو ترڅنګ دا پلان هم لري چې لیسانس دې واخلې، افغان جرمن انفو دې مرسته کولی شي. عملي برخه یې مګر په تا باندې ده. هڅه خو د افغان جرمن انفو یوټیوب کې له پخوا نه ډېر درسونه شته، لکه د تیوري برخې، د لوحو پیژندنه، د ترافیکي لوحو پیژندنه، یا ویډیویي پوښتنې، یا هم لومړیتوب او حق لرل، شمېر لرونکي پوښتنې، ترافیکي لوحې پیژندنه یو خو پوښتنې دي او یوې پیژندنه ده. د لیسنس نوې پوښتنې 6 څپرکي، له 6 څپرکیو 33 مصرف بوګنونه چې دي هغه لا د مخه اپلوډ شوي دي، 33 به هم اپلوډ شي. دا کولی شي هر وخت وګورئ. ډېرې نورې خبرې به هم ولرو، په خپل وخت به سره پرې باندې غورې کوو او غږیږو. که چیرې ته د B1 سند ولرې نو وخت مه ضایع کوه. مخکې له دې چې ته په فاشوله کې میلډون وکړې، کولی شي اپلیکیشن واخلې او دا درسونه د افغان جرمن انفو یوټیوب په مرسته باندې مخکې بوځي تر څو تیوري کې ته برابر شي. که چیرې پوښتنه لري یا وړاندیز لري، کولی شي راته په انسټاګرام باندې ولیکې. نوې خبرې به په د فوغشان برخې واتساپ چینل کې زه خپروم، هلته کولی شي هر وخت ترېنه ګټه واخلئ. یعنې نوې خبرې کوي هلته زه اپلوډ کوم، ان د دغې پریزنټیشن PDF به هم همالته واچوم چې وکولی شي تاسو ترېنه ګټه واخلئ. اوس نو د ښه پیل لپاره به یو کورنۍ دنده ولرو. دا کورنۍ دنده به داسې وي چې نه د یوټیوب درسونه نه دي. یوټیوب درسونه کولی شي مخکې نه خپله یې هم وګوري. ځینې داسې لغتونه دي چې که چېرته هغه لغتونو باندې ته پوه شې او یا یې هم زده کړې، نو تا سره به مرسته وکړي چې ته پوه شې دغه ځواب سم یا ناسم ده. معنا ده که چیرې دا لغت په هغه ځواب کې و، نو یا خو دا ځواب سم او یا خو تاسو سره لوبه کوي او ځواب ناسم ده. لومړی هغه لغتونه چې د ناسمو جوابونو اشاره یا سیګنال درکوي. له ډېرې مودې راهیسې نه زه په دې فکر کوم چې حتما دغه لغتونه باید را پیدا کړل شي، مخکې له دې چې یو څوک لیسنس شروع کوي د تیوري برخه کې دا ورسره مرسته وکوي تر څو هغه کس پوه شي چې دغه جواب سم ده که یا هم ناسم. کیدای شي دا 100% یا 100% سمه انګېرنه نه وي، خو تاسو سره به مرسته وکوي تر څو تاسو سم یا ناسم ځواب پیدا کړئ. لومړی راځو هغه سیګنالونو یا هغه لغتونو ته چې هغه موږ ته د غلط ځواب سیګنال راکوي، لکه بلاکیرن، بندول یا مخه نیول. beschleunigen سرعت ورکول، سرعت ډیرول یا زیاتول. dichte auffahren، دا dichte برخه کې به ډیر زیات لغتونه راسي. dichte نږدې تلل، لکه څنګه چې دلته تاسو وینئ د بل موټر پسې ډیر نږدې ورتلل. auffahren شا په شا یا د شا له خوا نه نږدې ورتلل، ډیر نږدې پسې تلل یا راوګېدل. dicht ډیر نږدې، dicht ډیر نږدې. einfach durchfahren، einfach په لیسنس کې یا په موټر چلونه کې بیخي نشته. دا einfach دا معنی چې بې فکره مخکې ځه نه. einfach durchfahren که چېرته دا جمله یا دغه لغتونه دواړه په یو جمله کې وو، نو هغه ځواب ناسم ده، په بې فکرۍ سره تېرېدل دا معنی ورکوي. gas geben، gas geben سرعت ورکول، منډه ورکول. حتما به یو څه حل ده وي چې تاسو پرې باندې فکر وکړئ ولې دلته gas geben ناسم ځواب ده. Geschwindigkeit erhöhen، سرعت لوړول. ځینو حالتونو کې کېدای شي چې وي چې سرعت لوړول سم ځواب، خو تاسو به هغه جملې ته ګورئ، هغې سره بیا تاسو پوهېږئ چې دا Geschwindigkeit erhöhen کېدای شي چې دا ځواب ناسم وي، نو تېرېږي به نه. سرعت لوړول یا منډه ورکول موټر. Geschwindigkeit beibehalten، خپل سرعت په هغه کوم حالت چې د هماسې پرېښودل او تلل. دا هم کېدای شي چې غلط ځواب وي. Geschwindigkeit weiterfahren، په هغه کوم سرعت چې ته یې په همدغه سرعت سره مخکې ورځه. gleiche Geschwindigkeit، په هماغه سرعت تلل. دلته مو ولیدل چې د Geschwindigkeit برخه کې تقریبا 3 یا 4 لغتونه او معنا یې یو رقم راځي، یا هغه اصلي مفهوم یا هدف چې د یو شی ده، خو تاسو به پرې باندې ځان پوهوئ چې څه معنا ورکوي. بیا پوهېږئ چې په هغه جمله کې دغه ځواب اوس ناسم ده یا سم ده. gefahrlos، بې خطره. موټر چلونه کې ما مخکې هم وویل چې بې خطره هیڅ نشته، خطر پکې شته، نو احتیاط به ورسره کوئ. gefahrlos بې خطره معنا ده چې دا ځواب کېدای شي ناسم وي.
ganz dicht خو مونږ وویلې چې شا په شا یا ډېر نږدې ورتلل ganz dicht ډېر نږدې ورتلل یا ډېر نږدې پسې تلل هوپن هرن کول بیخي نسته ده دا هم د غلط جواب یو سیګنال immer تل دا معنی چې تل هم نوي دا کېدای شي چې د غلط جواب یو اشاره وي in keinem Fall په هیڅ حالت کې keinesfalls په هیڅ حالت کې نه in jedem Fall په هر حالت کې unmittelbar سملاسي نږدې په نږدې verpflichtet مجبور او مکلف فول برنزن ځای په ځای موټر درول بشپړ برېک نیول دغه لغتونه چې کله تاسو دلته یوازې ویني کېدای شي هېڅ معنا ونه لري یا تاسو وایئ چې دا څنګه امکان لري چې دا د غلط ځواب وي خو که چیرې تاسو هغه لغتونه ګورئ یا هغه جملې ګورئ یا هغه پوښتنې ګورئ هلته بیا موږ پیوندې پوهېږو چې دا ولې دلته په دې ځای کې د ناسم ځواب سیګنال موږ ته راکوي یا اشاره راکوي تاسو یوازې لغتونه یاد کړئ فرقونه یې وګورئ بیا په جملو کې یا په سوالونو کې وګورئ چې ولې دا ناسم سیګنال Vollgas ډېر ریز ورکول موټر ته weiterfahren همداسې تلل Warnzeichen geben اشاره ورکول lediglich یوازې mit gleicher Geschwindigkeit په هماغه سرعت چې ته لرې تلل nicht beachten پام مه کوه یا پام نه کول nichts هېڅ مه کوه یا هېڅ ohne weiteres بې له کوم ځنډ او خنډ بې له کوم څه اوس راځو د هغې پوښتنو برخې ته چې دا د سم ځواب سیګنال دی لکه achten پام کول ausgeschlossene پرته له مستثنا Aufmerksamkeit پاملرنه او احتیاط ausreichender Abstand برابر واټن کافي اندازه فاصله لرل anhalten درېدنه یا درول Behinderung ausgeschlossen که چېرته خنډ نه وي د خنډ امکان نه وي bremsbereit چمتو د بریک لپاره یا د بریک نیولو لپاره تیار او آماده اوسېدل ermöglichen ممکنول بل چاته اجازه ورکول früh abbremsen لا د مخه دې ته آماده اوسېدل چې وکولی شي بریک ونیسي ژر بریک نیول یا ورو کېدل سرعت راټیټول gefährdung ausgeschlossen د خطر نشتوالی د خطر چېرته د خطر امکان نه وي gleiche Geschwindigkeit vermindern سرعت راټیټول سرعت کمول Geschwindigkeit verringern سرعت کمول د سرعت ټیټول بیا هم د سرعت راکمول دا معنی چې دلته ډېری لغتونه دي تقریبا معنا یو شی ده verringern vermindern herabsetzen چې دلته اوس راځي Geschwindigkeit herabsetzen سرعت کمول سرعت ټیټولو ته وایي geeignet مناسب وړ برابر مثل Geschwindigkeit معتدل سرعت منځنی سرعت möglichst در ممکنه که چې تر ممکنه حده nicht behindern خنډ نه جوړول nicht gefährden خطر نه رامنځته کول nicht überschreiten له ټاکلي حده نه تېرېدل یا نه زیات سرعت ورکول هغه بیا هماغه جملې ته ګورو چې څه معنا ورکوي خو دا معنا چې تاسو د هغه ټاکلې اندازې نه مخته نه ځئ nötigenfalls که اړتیا وي Reißverschlussverfahren Reißverschlussverfahren څه ته وایي Reißverschlussverfahren دا هم یو له هغه حالتونو ده چې کله دوه کرښې په یو سړک باندې وي یعنې دوه لارې د تلو وي یوه په آخره کې یا په پای کې د تمامېدو ځای وي نو Reißverschlussverfahren هم همداسې ده چې یو موټر به د یو خط نه بل موټر به د بل خط نه راځي او یو سړک ته به یو ځای کېږي یو سړک کې به یو ځای کېږي rechtzeitig پر وخت باندې sich خوندي کول یا مسخونه کېدل Schrittgeschwindigkeit لکه پلي یا په پښو د تګ سرعت یا مزل ته وایي که چیرې موټر په اول ګیر کې وي بغیر له دې چې تاسو اکسلیټر پرچاو کړئ نو په 5 کې روان 5 کیلومتره په ساعت کې روان وي هغه ته Schrittgeschwindigkeit یا اتومات موټر وي چې کله تاسو ډرایو ته اچوئ
خپله موټر حرکت کوي، دغه حرکت چې 5 کیلومتر په ساعت کې د مزل وي دې ته Schrittgeschwindigkeit وایي. Sobald سملاسي کله چې unnötiges غیر ضروري überholen lassen د یا مخکې کېدو اجازه ورکول. vorausschauen مخې ته کتل، مخکې اټکل یا فکر کول. vorsichtig په احتیاط سره. wenn nötig که چېرته اړتیا وي. gefahrdungs ausgeschlossen کله چې د خطر نشتون وي. behinderung ausgeschlossen auch همداسې چې بل چاته یا بل موټر ته خنډ نه جوړول وي. ausgeschlossen پرته له یا مستثنا. دا هغه لغتونه وو که چېرته دا لغتونه یاد کړئ ډېره به مرسته وکړي چې تاسو سم یا ناسم ځواب پیدا کړئ. بیا یې هم وایم چې سل سلنه کېدای شي داسې نه وي، خو موږ سره به دا ډېره مرسته وکړي. را روانو درسونو پورې هیڅ حرکت